د لوګر خروار ولسوالۍ کې د ذخیروي بند دویم دور کاري چارو د پیل په اړه جوړه شوې ناسته کې د هیواد اوبو او انرژي وزارت وزیر مولا عبداللطیف منصور د لوګر والي یو شمېر ځایي مسؤلینو قومي مخورو او د سیمې اوسیدونکو ګډون کړی و. ورته وخت کې مسؤلین وایي د خروار ذخیروي بند ساتنې او ترمیم د 15 میاشتو په موده کې په پاخه او اساسي بڼه د اوبو او انرژي وزارت په مالي مرسته جوړیږي. نن د 2 حصې یا د 2 میلیارډ موږ افتتاح کوو د حفظ مراقبت په مجموع کې دغه پروژې ته یو 4 میلیونه افغانۍ منظور شوې وې. غالبا په دغه لاټ باندې دغه 10 تر 12 میلیونو باندې تیر کال مصرف وشو او اوس کومه 2 حصې افتتاح کیږي په دې باندې 15 میلیونه پورته مصرف د افغانستان اسلامي امارات له انکشافي بودیجې نه راځي. کې پارچاوه او د دروازو ترمیم او یو پینسټاک ده چې هغه خو وجود نه درلود، موږ اضافه کړو کې تر څو یو اندازه انرژي تولید کو. همدارز مسؤلین او ځایي اوسیدونکي د اسلامي امارت مسؤلینو هڅې د بیا رغونې په برخه کې ستایي او د دغه بند د چارو بشپړېدو کې د هر اس همکارۍ ډاډ ورکوي. کړي د اولادین هم دا غوښتنه چې دا خو ډیره حیاتي پروژه ده، دا باید چې دومره منظم او خوندور شي. کوم پلان درته ترتیب شوی ده او کوم مواد چې ورته دې ته ښودل شوي دي، دغه مواد نه به 1 انچ زیاتېږي او نه به کمیږي، په هغه حساس باندې به دا کار کېږي. نن د دغې پروژې د تطبیق دپاره د لوګر اولسونو ته نفع رسېږي. زمونږ اولسه زمونږ درې سره قومونه دې پیداکاري ته لبیک وایو. د یادولو وړ ده چې د خروار ولسوالۍ ذخیروي بند د سردار محمد داود خان په وخت کې جوړ شوی چې په یو وخت کې 1300 میلیونه اوبو ذخیره کول وړتیا لري او 10,000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبولی شي.